د شنه اسمان لاندې د غره په ډډ کې د دې زده کوونکو زده کړیز جریان او مزل. ښوونکي د ناستې خپله څوکۍ د تدریس سپینې تختې ته ور اړم کړي. زده کوونکي د سره لمر لاندې په خړو خاورو دا مزل طی کوي. د په خوست کې د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو پرخۍ لیسې زده کوونکي دي. د دې لیسې زده کوونکي نه یوازې ده چې د سرپناه او نورې اسانتیاوې نه لري بلکې له لومړنۍ اړتیاو بو هم بې برخې دي لکه دا ګلالي ماشومان. له ښوونځي 2 کیلومتره لرې څاه ته ورځي او د څښاک اوبه ترې راوړي. وایي ارمان یې دی لکه د نورو په شان په ښو او عصري ودانیو کې زده کړې وکړي. څوک مرستې نه کوي موږ ته هر مکتب کې تعمیر وي موږ نه وي موږ استادانو چوکۍ نشته شاګردانو پیزکي نشته تختې نشته تعمیر نشته هیڅ ګای موږ سره مرسته نه کوي. هغه د معلمان مو چندې ټولوي چې لمر نه ارواحېږي موږ د سیرې ځای نشته اوبه یوریا ځای نه وړو 2 ساعته مزال وي شکره باد شي موږ ځای نه یې چې موږ کښېنو. زمو دا هیله ده چې موږ فزیکي نه لرو چوکۍ نه لرو موږ تعمیر نه لرو موږ هیڅ نه لرو. مو دا هیله ده چې موږ ته څاه وواله شي موږ ته هر څه منظم شي او بله مې دا هیله ده چې موږ ته بود برون شي موږ تعمیر نه لرو او ډېر په توجه مو حرفېږي زده کړه مو نه شي. موږ دولت نه دا هیله ده چې د څه رقم د نوره مکتبونه جوړ شوي دي څاهو ته جوړ شوی ده موږ ته دغه رقم ته جوړ شي. د یاد ښوونځي ښوونکي وایي په ځلونو یې ستونزې شریکې کړي خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. تازه یې ځینې ښوونکي اړ شوي چې د زده کوونکو لپاره د سړک په سر چانده وکړي. تقریبا دغه لیسه 521 شاګردان لري او 12 نفره تشکیل لري خو تر اوسه پورې ملازم هیڅ یو ملازم نه لرو بل موږ د شاګردانو د پوره د سرپناه ځای نه لرو. کله چې باد او باران شي ټول شاګردان مو په عمومي سړک نه لګیا یو موږ چندا کوو د خلکو څخه څوک 10 روپۍ ورکوي څوک 60 روپۍ او دې ترڅنګ چې مطلب د میراث ترګه چې تیزه شي کنه موږ شاګردان بیا هغه نشي کولی طاقت نشي کولی چې دی دلته پاتې شي د دې بغڅې نو بود بارون شي د بود بارون نه نشي کولی چې شاګردان دلته پاتې شي درس وایي او د مونږ دولت نه بار غوښتنې کړې دي چې مونږ سره همکاري وکړي په دغه کې تعمیر په باره کې یا د شاګردانو سره په د پیزاکیو د چوکۍ په باره کې دولت نه مونږ بار غوښتنې کړې دي او انشاءالله بیا کوو نو اوس پره خو مونږ سره دا کومک نه ده شوی که د راتلونکي کې وشو. د خوست د پوهنې ریاست د نشراتو مدیر وایي دوی ته رالیږلی پیشنهاد څو میاشتې وړاندې د پوهنې وزارت ته لیږلی خو دا چې کله به اجرات پرې وشي معلومه نه ده. هغه وایي نه یوازې همدا ښوونځی دا ستونزې لري بلکې 8 نوي په دې ولایت کې نور له ورته برخلیک سره مخ دي. او په ریاست معارف کې چې څومره په چوکاټ کې مؤسسات او نړیوالې ادارې کور کوي هغې سره دغه ستونزه شریکه شوې ده. انشاءالله دا چې اجرات کیږي دا به وخت ونیسي تدریجا هر مکتب نه اجرات کیږي او دې پرته اوته نوي باب ښوونځي مونږ لرو چې هغه ودانۍ نه لري خطي نه لري نور ستونزې لري انشاءالله هغې ته به تدریجا رسیدګي کیږي مونږ کاملا اطمینان درکوو نه یوازې دا ښوونځی بلکې ټول ښوونځي چې ریاست معارف مربوط دي هغې ستونزې او مشکلات به رفع کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان زده کوونکي ډېر کله له ورته ستونزو رانځوړي چې د دوی زده کړې اغېزمنې کړي. سید وزیر اند ازمون رادیو خوست.